زمونږ خلکو کې دا بیماري ډېره عامه ده چې کله د دین یو کار وکړي بیا بیاني ځای په ځای. عربو کې په نسبت د عجمو دا مسله لږه کمه ده، په موږ کې ډېره زیاته ده. نو چې بیا جومات جوړ کړي نو بیا پکې نه سي شپه ورځ. که څوک په دې جومات کې داسې معمولي ټوخی په زوره کې هم سر راوچتوي، خلک وایي دا ده جوړ کړی ناست دی، جوړ کړی دی او خلک یې د سپېمونو جوړن کړي دي. څه کې وایي تا خو جومات جوړ کړو، خلکو دې بسرمن واړوله، د دې لپاره یې جومات جوړ کړی. فخر، ریاکاري، تکبر چې خلک مې صفت وکړي، خلک مې تذکیره وکړي، بلکې نومونه پرې لیکي غټ غټ خپل، بس په غټ غټ نومونه ولیکي، پلانې او د پلاني زوی او د پلاني زوی. نو دا حدیث هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې دی چې نن سبا دا نښه ښکاره شوې ده. مالونه ډېر شوي دي، مالونه څه دي؟ ډېر شوي دي، تاجرانو سره، باچایانو سره، امیرانو سره، مشرانو سره مالونه ډېر دي او بس په دقې کې لګیا دي. جوماتونه ښایسته کوه او په هغې کې بیا فخر او تکبر کوه. یو سړی سوال وکړي چې ولې جومات ښایسته کول ناروا دي څه؟ جواب: یو جومات ښایسته کول داسې چې کوم د ضرورت شی دی هغه پکې ولګې، دا خو پکار دی چې وشي. یو جومات ښایسته کول داسې چې په هغې کې دننه نقشې جوړې شي، زخرفة المساجد دې ته وایي. حدیث کې دا راځي او دا حدیث امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی: نهى النبي صلی الله علیه وسلم ان يتباهى الناس في المساجد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده چې د جوماتونو په معامله کې به خلک په یو بل فخر او تکبر نه کوي، او دا نه چې په ښایست کې به د یو بل نه مخکې کوي. ځکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سوی، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سوی قسم یې خوړلی وی: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. یقینا تاسو به د جوماتونه دقه شان ښایسته کوئ او دقه شان نقشې به پکې جوړوئ لکه څنګه چې یهود او نصارو خپل د عبادت ځایونه ښایسته کړي. عبادتونه پکې نه وي خو به دقه نقشې مقشې پکې جوړوي، تاسو به هم وایي دقه شان کوئ. او نن سبا هم د مسلمانانو دقه حال دی. داسې داسې جوماتونه به ویني چې ته به ورته حیران شي. ته صرف سرچ وکړه په انټرنیټ کې په دنیا کې ښایسته جوماتونه، ستا به ورته د عقل وخوځي. خو د عبادت ګزارو نه خالي، د مونځ ګزارو نه خالي، او دا هر څه پرېږده. بعضو ملکونو کې خو جوماتونه د سیاحت ځای دی، چکرې پکې وایي، زنانه ورته دننه ځي، انګریزان ورته دننه ځي، تصویران وباسه، ویډیوګانې جوړوه. موږ سیل راغلي یو، یعنې د الله کور اوس دې ته پاتې شو چې دا به د سیل او سیاحت دپاره وي. دې مقام ته خبره ورسېده کوم ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره کړې د مکه خبره ده. داسې ناشنا ډیزاینونه به یې کړي چې ته به وایې چې دا جومات دی که څه دی. لیټونه، دلته شین لیټ او دلته زیړ لیټ او دلته کې سپین لیټ او دلته پلانې سیسټم دی، دلته پلانې سیسټم دی. عبادت ولې شریعت د دې نه منع کړې ده؟ جواب یې دا دی: داسې جومات کې ته په عبادت پوهېږي هم نه چې عبادت څه ته وایي. ځکه چې ته جومات ته ورننوځې ته به ټول د جومات په نقشې کې مصروفه یې. دا جومات یې داسې جوړ کړو، دلته یې دا وکړو، هغه وګوره په دیوال یې لیکلي، دا وګوره ایسي دی، او دا وګوره پلانې شی دی او پلانې دی، او ستا ذهن هغه به د عبادت طرف ته نه ځي. نن سبا هم ډېر جوماتونه دقه شان دي او غټ مقصد پکې دغه مقابلو دپاره جوړ کړی، او که چا په اخلاص سره هم جوړ کړی نو هم کار یې غلط کړی. یو سړی وایي چې لازم خو نه چې خلک به لازم تکبر او فخر کې صحیح ده، د تکبر او فخر دپاره نه دی، خو که اخلاص سره هم جوړ کړی بیا هم کار غلط کړی دی. ځکه چې شریعت د دې نه منع کړې ده. جوماتونو کې نقشې جوړول او جوماتونو کې داسې ډول او سینګار کول او داسې داسې شیونه پکې جوړول چې د خلکو منځونه خرابوي، د دې نه شریعت منع کړې ده. بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې کله ابو جهم صحابي هغه صادر راوړو په هغې کې څه وي؟ په هغې کې کرښې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه سلام وګرځو وی دا ویسئ د صادر ابو جهم له ورکئ او یو ساده شړۍ ترې راوړئ، په دې کې دننه کرښې دي، نږدې و چې زما مونځ یې ګډوډ کړی وی، په کپړو کې دننه کرښې.
نو چې ته دیوال ته مخامخ ګوري ډیزاین دی چې ستنې ته ګوري ډیزاین دی چې چت ته ګوري ډیزاین دی په هر ځای کې آیتونه لیکلي په هر ځای کې د الله نومونه لیکلي په هر ځای کې حدیثونه لیکلي دي دا غلطه طریقه ده او دا خبره مې یاد ساتئ قرآن ګوره د دې دپاره نه دی چې جوماتونو په محرابونو کې ولیکلی شي ځکه دې نه سلف صالحینو منع کړې ده جومات په دیوالونو باندې به قرآني آیتونه نه لیکئ یو خو قرآن دې دپاره نه دی دویم دا خلک مصروفه کوي د منځه نه اکثر که تاسو وینئ په دې محرابونو کې پوره آیتونه لیکلي او په دې ستنو یې لیکلي او په یو ځای کې د الله نوم او بل ځای کې بل نوم او بل ځای کې بل نوم د دې نه سلف صالحینو منع کړې ده د الله نومونه او قرآن او حدیثونه د دې دپاره نه دي چې خلک په دیوالونه او جوماتونه ښکلي کوي او دې په ضمن کې دا مسله هم راځي دا شان چې په جومات کې نشي کولی نو په بیټک کې او په دکان کې خو بالکل نشي کولی بعضو په بیټک کې آیت الکرسي ځوړنده کلي سوره اخلاص یې ځوړند کلی بل صورت چا په دکان کې چا په ګاډو کې دا ټول ناروا کارونه دي جوماتونه دې دپاره نه دي جومات د عبادت دپاره دی او دا خبره خو ما تجربه کړې تاسو هم تجربه کړي چې څومره جومات ساده وي دومره پکې عبادت خوند کوي دا به تاسو تجربه کړي او چې څومره په دې جومات کې د زخرفه ډېره وي که د ډیزاینونه او د نقشې او دا شیونه پکې ډېرې نو انسان ته هغه سکون نه میلاویږي په منځه کې کوم چې په ساده جومات کې میلاویږي نو دا یو نښه ده چې د قیامت په علاماتو کې ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده اخرنۍ نښه به بله ذکر کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشنګویي کړې ده د قیامت په علاماتو کې یوه علامه دا ده چې د خلکو ټول غم به د خوراک او څښاک سره شي او خوراک او څښاک او نعمتونه به سم ډېر شي دا د قیامت په علاماتو کې یوه علامه ده ښکاره شوې ده که نه ده که نشته خوراک څښاک لږ دی قسمه قسم خوراکونه نن سبا شته قسمه قسم نعمتونه په دې به ته زه دلیل وښیم ابو امامه رضی الله عنه حدیث دی امام طبرانی رحمه الله راوړی دی وی سیکون رجال من امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زما په دې امت کې به داسې سړي راځي یأکلون الوان الطعام قسمه قسم خوراکونه به کوي ویشربون الوان الشراب قسمه قسم څښاکونه به څکي ویلبسون الوان اللباس قسمه قسم جامې به خلک اغوندي داسې وخت به راځي او دا وخت دی کم قسم خوراک دی چې نشتی کم قسم څښاک دی چې نشتی کم قسم لباس دی چې نشتی د حدیث کې دا نښه ذکر شوی ویتشدقون فی الکلام بیا به یو بله بیماري هم پیدا شي چې په خبرو کې به ډېر داسې غلو کوي په خلکو پورې به مذاق کوي او صرف خپله لویي بیانوي فاولئک شرار امتی وایي دا زما په دې امت کې بدترین مخلوق دی دا کوم چې خبرې کوي او د ځان صفتونه صرف کوي او خلکو پورې سخریه او استهزاء کوي بل دلیل پې واله عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د صحابه کرامو دی مخونو ته وکتو نو هغه ټول وږي شوي او دا لوږه د هغوی په دې مخونو کې ښکارېده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ابشروا زیرې درنه در کومه فانه سیأتي علیکم زمان کسی زمانه به په تاسو باندې راځي یغدا علی احدکم بالقصعة من الثرید ویراح علیه بمثلها داسې زمانه به راشي چې سهار او ماښام به ډک ډک خانکونه د ډوډو او د خوراکونو وړې راوړې کېږي سهار بم ماښام بم ثرید قیمتي خوراک چې د غوښې شوروا او په هغې کې ډوډۍ ماته کې دا قیمتي خوراکونه به سهار هم راځي ماښام به هم راځي ډک ډک پلیټونه ډک ډک خانکونه به ځي راځي صحابه کرام وی یا رسول الله نحن یومئذ خیر یا رسول الله خو به ډېر د خیر ورځي بیا چې رزق پکې دومره پراخي دا ورځې به دسئ د خیر ورځي واوره وی نه بل انتم اليوم خیر منکم یومئذ تاسو نن په خیر کې خیر دا دی هغه زمانه کې خو به رزق پراخه شي خو د هغې سره سره به خلکو کې بېدیني عامه شي وجه څه ده د رزق پراخېدو سره بېدیني عامه کېږي دې وجه سره زه درته یو سر ذکر کوم یو راز یو حکمت یاد یې که دا میده نه ده میده
معده خو پېژنې دغه دپاره ټول جاښه روانه دا معده نه دا د شهواتو جړله ده یو سړی به ما ته وایي چې دا ته څه خبرې کوې معده کې شهوت ته څه دي زه ته وضاحت وکړم شهوت د خېټې اول دی چې ما څه وخوړی نو دا د کوم ځای نه راځي خو معده خالي شوه که نه یو سړی دی چې ما څه وخوړی ما څه وخوړی او ګرځي په خېټه پسې او بیا دې ته ونه کتو خو چې مخ دې څه یو نیم چي که نه ور پرېږدي په پلیټ باندې که نه نو بیا دته یو سنت یادي ور سنت طریقه ده پلیټ صفا کول او بل سنت به یاد نه کړي او دا هر څه به دلته جارو کړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي حدیث کې و یو برخه د اوبو که یو د خوراک که یو د ساه اخیستو دپاره پرېږده دې څه وایي وایي موړ شوی نه یم خو ستړی شوی یم جام یې ستړي شي والعیاذ بالله او د ګین ختې دا خېټه چې دومره ډکه شي د یو بل کار ته بیا د انسان زړه کوي چې هغه د عورت هغه شهوت دی دا خېټه چې د برابري که نه او خوراکونه ډېر کې او قسمه قسم خوراکونه کې نو بیا به د هغه شهوت هم ډېر تیزي ځکه ما تاسو ته ووایي معده جړله ده بیا به د دې زړه کېږي څه ته هغه شهوت دی چې هغه د عورت دی چې اوس مو دا شهوت چې ته پوره کړې هغه شهوت دی چې پوره کړو واده یې وکړو ښځه یې شوه اوس یې شهوت ته مال پیدا شو ځکه چې ښځه خو شتي خو څه پکار دي مال پکار دی بچي دي د دوی تربیت کول غواړي دوی له دا علم دوی له دغه علم اوس شهوت ته مال پیدا شو ښه مال یې پیدا کړو دې پسې بل شهوت راغی چې هغې ته شهوت الجاه وایي اوس وایي چې مشهور شوې هسې داسې دا سلسله که زه جاري وساتم نور د لږ مخکې ذکر کولی شم خو صرف مې تاسو ته واضحه کوله چې د دې هر څه جړله څه شی دی معده ده دا معده چې دې کنټرول کړې وه هر څه وبرابري ځکه دا فایده یاده ساتي دوه خبرې د بدن خیال کې کول غواړي او که د عبادت خیال کول غواړي زما دا خبره په زړه باندې ولیکئ نه به بدن خرابېږي انشاءالله او نه به عبادت خرابېږي دوه خبرې یادې ساته خوب کم کوه او ډوډۍ کمه خوره خوب کم کوه او ډوډۍ کمه خوره بدن به دې هم روغي عبادت به دې هم برابري او چې کله دې په یو کې زیاتې وکړو یا په خوب کې او یا په ډوډۍ کې بیا به نه به دې بدن پاتې شي او نه به د عبادت کولو لایق دی تا چې دا معده دومره ډکه کړي چې هر څه دې پول کړي دي ته جومات کې لس منټه کېناستی شي کې به ته به تهجد له راپاسې دا معده چې داسې پول ډکه کړي او پرېوځي دې تهجد له راپاسې نه تهجد له خو نه راپاسې چې روژه ماتي کې خوراکونه وکړي او بیا راشي ته راوله او مولوي صاحب مونځ اوږد کړو مولوي صاحب مونځ نه دی اوږد کړی ته ټانکۍ دومره ډکه کړې ده چې نور پکې ځای نشته بیا به دا خوله وازه وازه کې کله به ډرقي اچي او کله به ټوخي کې او کله به څه کې نو ځکه دا فایده د ساتي حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې ده دا نبوي نصیحت دی ګورې چې خوراک کم کوه او بل څه کم کوه خوب کم کوه خټېټ ژوند به تېرې خټېټ ژوند به تېرې او دا خو د تجربې خبره کوم ورځ چې سړی ډېر ویده شي ځه څنګه یې په هغه ورځ سستي کوي په مخ ولو حالانکې سم خوب یې کړی بیا ولم خوب ورځي او چې کوم ورځ خوب لږ وکړي دا ورځ به یې ټوله داسې چاک چاک به ګرځي حالانکې خوب به دې لږ کړی ښه ته خوراک ډېر کړه او ځان پوره ډک کړه ځه نو ستا اوس نظر دی یا په کټ یا بالښت ته یا یو دې ځای ته چې ته به کې پرېوځې بس داسې خو چې کله خوراک ته لږ وکړي نو چاک به ګرځې ځکه چې ډوډۍ د باندې بوج شوې نه ده نو داسې وخت به راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي چې خوراکونه به څه شي ډېر به شي نعمتونه به ډېر پراخه شي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت معجزه ده ګورې څنګه چې ویلي دقه شان ده سبحان الله راشي زموږ دسترخوانونه وینه هر قسمه خوراک زموږ په دسترخوان ته میلاویدی شي هر قسمه لباس هر قسمه د سکو سامان د خوراک سامان هغه میلاویږي زموږ په دې زمانه کې خو دا خبره یاد ساتئ ګورئ چې خوراک څښاک کول دا هله عیب دی چې کله انسان په دې دنیا کې مقصد دقه وګرځي
نو بیا دې د زناورو په شان شو حدیث کې تیر شو که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا په دې امت کې څه دي بدترین خلک دي بدترین ټول نه دي ګورئ کم سړی چې خوراک کوي او د ضرورت مطابق یې کوي اصل مقصد یې عبادت وي د الله رضا کولي نو د کې هېڅ بدوالی نشته بدوالی د هغه چا دپاره دی چې دین او ورسې پرېښودي دي او د خېټې نه یې سم معبود جوړ کړی دی د خېټې بندګي کوي په دغه خوراکونو پسې ګرځي د خولې نه اوبه ستاسې چې کوم ته ګوري ځکه دا حدیث یاد کوي ګوره یاد کوي دا حدیث اول پیر بیا اورئ ان اکثر الناس شبعا فی الدنیا په دنیا کې چې څوک ډېر موړ دی اطولهم جوعا یوم القیامه د قیامت په ورځ به د ټولو نه نهر دی دې کې هغه سړی داخل دی چې په دنیا کې مقصد صرف خېټه و بس صرف خوراکونه و خوراک نه بغیر خو ژوند نه تېرېږي خو ته به دومره حدودو کې کې چې دین عبادت بدن د هر څه د باندې خراب نه کړي نو دا یو علامه شوه د قیامت په علاماتو کې څو علامې نن ذکر شو طارق صاحب شپږ ذکر شوې کمې دي ذکر یې کړه په دین باندې به عمل کول کمزوري شي د اسلام کړه یوه به ماتېږي د ځمکې نه به قیمتي څیزونه بدترین خلک راوباسي په کپړو کې په لوښو کې په خوراک په سامانونو کې به خلک ډول او سینګار شروع کړي د مکې په ځمکه باندې به دنګې آبادیانې په هغې کې سورنګان په هغې کې به لارې وځي او خلک به جوماتونه ښایسته کوي د څه دپاره د فخر او د تکبر او د صفت دپاره نعمتونه او خوراکونه به عام شي او د خلکو اکثر غم به د دغې سره شي په دې باندې به اکتفا وکړو دا یو خور تپوس کړی دی چې کله زما ماشومانه نه پرنجې وکړي نو زه د هغوی د طرف نه الحمدلله وایم دا به جایز یې و که نه به یې څومره ښکلی سوال یې کړی چې د دې د څه ذهن تللی نه عام کورونو کې دغه چې کله ماشومه پرنجې وکړي نو الحمدلله څوک ووایي مور وی په شرط دې که مور ته خبرې اله دینداره مور نور خو داسې دي چې سپینګیري به یې زموږ دا خلک پرنجې به وکړي خو الحمدلله دله نه وایي او دا خبره یاده ساتئ ګورئ اوس خو الحمدلله حالات ډېر ښه شو اوس دینداري راغله ګورئ موږ که د خپلو مشرانو صفت کوو د هغوی د دور نو د بعضو خبرو صفت به کوي چې امنو محبتو وفاداری وا بس خو په دې باب کې ته د مشرانو صفت نشي کولی چې دینداري وا دا خبر زما غلطه که صحیح دینداري اوس ډېره شوه والله غلطه که صحیح دینداري اوس ډېره شوه والله العظیم که څوک بې خفه کېږي خوشحالېږي ویم زمونږ زه پکې ځان هم یادوم زمونږ چې کوم مشران تېر شوي دي غالبا لمانځه چلوم صحیح نه ورته او نه چا مونځونه کول مونځونه نه کول نه چا جومات پېژندو خو دغه ګپ شپ او ځمکه او پټی او په دې پورې مغخت یعنې دې هغه کسانو ته تپوس وکړي چې عمر یې ډېر زموږ په منځ کې وه ستاسو وخت کې مشران څنګه وه هغه به درته ووایي ما ته په خپله یو مشر دا خبره کوله وایي زه د په الله قسم خورم چې موږ په دې لارو کوڅو به تېرېدو دا مشران به ناستو د دوکانونو مخې ته یو ځای کې بل ځای کې د جرګې او یو خبر موز به مو شو بانک به مو ویلی شو اقامت به مو شو هر څه به وشو خو څوک به ومانځله نه تو په جومات کې به چې دوه درې کسان ولاړ اب یو دغه مؤذن و بل به امام و دوه درې به نو بس راشي وایي زموږ مشران په خطا و چې یو سړي مونځ نه دی کړی ته ماته څه وایي چې دی په خطا و دا حقیقت دی که نه یې منې هغه به ستاسو هسې سینه زوري عقیده د توحید معروفه او مشهوره وه قبرونه قبر پرستی وکه نه وه تعویذونه باباګان دا قصې وي که نه وي ټولې دغه قصې چې دغه اوس الحمدلله دینداري ډېره شو اگر که بعض ښه صفات په مشرانو کې اوس نشتي په کشرانو کې خو اهمه مسله دینداري اوس په دې کشرانو کې په نسبت د مشرانو څه ده ډېره ده الحمدلله خلکو دین وپېژندو خلکو عقیده وپېژنده نو یو برکت پکې ګورئ د دې سعودي عرب دی
چې زمونږ د خلک دلته مسافرول راشي نو د یو څو ټکي دا خبره مې دې پورې راواغسته د یو څو ټکي زده کړي الحمدلله ماشاءالله السلام علیکم سبحان الله د یو څو ټکي ګوره موږ دلته داسې ډېرې زده کړي دي ګوره کلي ته لاړ شي دا ټکي به چا له خولې نه وام نه اورې څنګه لګا بس ژوند دې روان دی اپرنجي سره الحمدلله او که دې ووایي الحمدلله نو څوک به ورته ووایي چې يرحمک الله او بیا که ته ووایي يرحمک الله نو څوک به ووایي چې یهدیکم الله ویصلح بالکم ویلي دومره اوږدې قیسې ته مونږ تیار هم نه یو پخوا مشرانو سادهګانو هغه خو به دا قیسې نه کولې تاسو اوس نوي راوویستې نوي دا نه دي نوي د دې مشرانو دا کار و چې نه یې کول ورته ووایه ګوره د برکت دعا وکړه تبارک الله ووایه ماشاءالله زما نظر نه دی هلکه ویې ووایه نه نه دی دشمني قصدا نه یې ویې خو په دې څه خفه شي که درته ووایي چې داسې د برکت دعا وکړه تا ته وایي زه داسې ښکارم داسې ښکاري نه راشه واقعیت درته بیان کوم چې ګاډی په موږ دوه ټوکړې کړی په ملک کې په هر شي باندې ماشاءالله تبارک الله لیکلی په هر شي کور که جوړ کړي ماشاءالله تبارک ګاډی ماشاءالله تبارک په هر شي ماشاءالله یا ته پته چې دلته څوک نه وي نو که دې ته وګوري که چې ته خوله کولاو شي نو دې خور چې له تپوس کړی دی دا تپوس د هغه زنانه چې هغه دینداره وي نو دینداره زنانه سیچر کې چې کله ماشوم یې پرنجي وکړي نو دا الحمدلله وایي نو دا طریقه صحیح ده او که نه جواب د دې مسلې هغه دا دی چې اول خو دا خبره یې د ساتئ چې کله انسان پرنجي وکړي دغه ټیم کې د الله شکر ادا کول الحمدلله ویل او دا پرنجي آداب او دا ټول ما بیان کړي په نور درسونو کې تفصیلا او چې څوک یې واوري د هغه به څه وایي یرحمک الله یا په جواب کې یهدیکم الله ویصلح بالکم د نور هم صیغې شته نور هم طریقې شته هغه موږ خپل ځای کې بیان کړي حدیث کې دا راځي د صحیح بخاري صحیح مسلم کې روایت انس بن مالک رضی الله حدیث کې دا راځي د صحیح بخاري صحیح مسلم کې روایت انس بن مالک رضی الله عنه چې عطس رجلان عند النبي صلی الله علیه وسلم دوه کسانو پرنجي وکړي د رسول الله په خوا کې فشمت احدهما ولم يشمت الاخر یو تر رسول الله وی چې رحمك الله دې بلته ونه نو کسانو ته رسول الله دی یو پرنجي وکړي دې بلته دی ونه رسول الله هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله دا الحمدلله ویل او د نو ویل نو چې الحمدلله سوکو هغه ته يرحمك الله چې ونه وي تمام نه به دا خبره ساتي چې کله ماشوم وړوکی او هغه عمر ته نه رسیدلی چې الحمدلله ټکی زده کي بعض علما دا وایي چې د مشران دي د طرف نه وایي خو صحیح خبره ده چې دا الحمدلله ویل دا ممدقه کسوی کم چې پرنجي کې د بل نه بکی نیابت نه قبلي نو په دې کار باندې څه دلیل نشته په دې کار باندې دلیل نشته ها بعض علما دا وایي چې دغه ټیم کې بچی ته د عامه دعا وکړي چې الله ته کې برکت واچي الله دې پوهه کو دي خسته دعاګان خو دې چې هغه پرنجي وکړي دغه طرف نه مور الحمدلله وایي په دې باندې څه دلیل بنشو زمون کار ټول د څه سره دی هغه د دلیل سره دغه سوال کې بل سوال دی خور کړی هغه دا چې کله موږ مانځ کې ولاړ یو پرنجي وکړو الحمدلله به وایو او کنه نو حدیثونه کې عام امر راغلی په صحیح بخاری کې د روایت ته اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله تاسو کې څوک پرنجي وکړي الحمدلله دی وایي دا خو عام امر دی او بعد رفاعه ابن رافع روایت ته چې صلیت خلف النبي صلی الله علیه وسلم امام ترمذی ابو داود امام نسائی دا روایت راوړه وایي ما پر رسول الله په شاته منځ کو نو پرنجي مې وکړو نو ما دوي چې الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نو ما دوي چې الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دې په کوم ځکه وي منځ کې وي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه چې دا چا په منځ کې خبرې کوي هغه غلو څه ونه وي چې رسول الله غوسه په دویم پر رسول بیا ته پوښتنه په دریم پر بیا ته پوښتنه هغه یا رسول الله ما خبرې وکړي رسول می تاسو هغه بیا غ دعا وو نو رسول صلی الله علیه وسلم په الله می قسمی صد پاسه دیرش ملائک د یو بل نمخ کې کېدو یو د عمل بز اسمان ته خجون بل وزما خېجو دا دعا د الله دومره خوښ شو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه
كما يحب ربنا ويرضى. دا یادک سده پاسه دیرش ملائکو یو زبا دا برخیجو بلو زبا برخیجو. نو البنور که با منزه که با جواب دا بنور که حدیث امام مسلم امام ابو داود روڑه باقی که چکلا اغا صحابی پرنجیو کو او اغا بلوتا يرحمك الله وإن رسول سما غبوكو چې په دې منځ کې دا خبرې نه دی روا. الحمدلله په منځ کې ویل شي. والله اعلم. دا یو ورته پوښتنه کړې چې د انګريزانو په ملکونو کې اوسېږم او کوشش کوم چې خپل بچو له دینی تعلیم ورکړم. نو په یو سکول کې یو استاد ماشومانو ته قصه بیانوله او په هغه قصه کې غټ رول غټ کردار هغه د خنزیرو. نو ما ورته دا وویل چې دا کار ستا صحیح نه دی، چې نه دا خاصه قصه ده، نو تاسو یې دې باره کې څه وایئ؟ دا خو واضح خبره ټولو ته خاص او عام ته کړې ده مسلمانانو باندې، او الله ورته رجس ویلی دی، پلیت یې ورته ویلی دی. یعنی د دین اخوا سپکاوی بل نشتی چې الله ورته څه ووایي رجس، دا پلیت دی. او سبحان الله د خنزیر سره بغض او د هغه د غوښې سره نالګي او د هغه نه کرکه د مسلمانانو یو نښه جوړه شوې ده. نو دې په عکس باندې د خنزیر سره محبت او د هغه د غوښې سره محبت او هغه ساتل د ځان سره دا نښه د نصاراو جوړه شوې ده. نو دی استاز له نه دی پکار چې دې داسې یو شی په قصه کې ذکر کوي او هغه د هیرو په شکل کې چې اسلام هغه حقیر کړی، بلکې حدیث کې دا راځي چې عیسی علیه السلام کله راشي په آخري وخت کې نو هغه به صلیب ماتوي، خنزیر به ختموي. دا دومره حقیر دی او دی په واقعه کې ذکر کوي. نو دې دلته خو د ماشومانو په زړه کې بیا د خنزیر دا دومره حقیر دی او دی په واقعه کې ذکر کوي. نو دې دلته خو د ماشومانو په زړه کې بیا د خنزیر یو مقام پیدا شو. ما په خپل دا یو څو خبرې ملاحظه کړې، دا ماشومان چې د کارټونان ګوري په دې کوم ډېر احتیاط پکاري. ډېر داسې کارټونان ما لیدلي د ټیویانو کې چې چلیږي او په انټرنیټ باندې چې په هغې کې د خنزیران ډېر وي، بلکې داسې کیلونۍ مې لیدلي چې هغه د خنزیرانو په شکل یې جوړ کړي. دا ټول دې دپاره چې زموږ د معاشرې ته دا انګریزان هغه سره دننه کړي چې زموږ رب یې نه خوښوي. نو دا قسمه خبره چې په واقعه کې ته خنزیر ذکر کې او دغه مقام اوچت کې چې یو خنزیر او هغه دا چلو کو هغه د دې په بل څه شي ذکر کا، خدا طریقه نه مناسب ده. والله اعلم. د ورور ته پوښ الله اعلم. د ورور ته پوښ کړی دی چې زما کور کې خويندې دي او زه په کور کې داسې یو آله استعمالوم چې هغې کې د هغوی خبرې ټیپ کېږي، دوی چا ته ټلیفون کوي چا ته نه کوي. نو دا کار صحیح دی او که نه؟ الجواب بالله التوفیق. دا جاسوسي ده او د جاسوسۍ نه موږ اسلام منع کړي او که چېرته موږ جاسوسي شروع کړو په هر چا پسې روان شو که نه والله لازم چې ځان به ستړی کړو په هر سړي پسې چې دا داسې چلو کړو، د ولې دا چلو کړو، د ولې داسې چلو کړو. کم خلک کې چې دا عادت د هغوی ژوند د هغوی ته تپوس وکړه په ښځه باندې چې شکونه کوي هسې او په خویندو باندې او په لوڼو باندې دې بیمار یې همیشه په کشمکش کې او په سوچونو کې. او الله په قرآن کې موږ د دې نه منع کړي وو یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا ولا تجسسوا، جاسوسیانې به نه کوئ الا دا که د کور مشر ته د څه خبرې پته ولګي څه نښې ویني د هغې د لاسه شک پیدا شي او داسې بیا څه شی ولګوي ریکارډر چې په هغې کې هغوی ریکارډ کېږي، نو بیا روا ده. خاصې د ځان نه ابتدایي دا کارونه کول دا به دې بیمار کړي او دا به دې ستړی کړي او دا به دې ناجوړه کړي. په ښځه باندې شک، په خویندو باندې شک، په لوڼه باندې شک، په بچو باندې شک، دا د انسان ژوند تباه کوي. هکې یو سړي څه ولیدو او د بیا څه معمولي جاسوسي کوي دې دپاره چې زه دا خبره معلومه کړمه، نو هغه به جایز وي. والله اعلم. د ورور تپوس کړی دی چې آیا حدیثونو کې داسې واضحه حدیث دی او دلیل په دې خبره باندې
چې مذي چې ده نو دا پلیته ده او چې کله دا د انسان نوځي نو د مونځ نشي کولی. الجواب د سړي نه چې کومې اوبه وځي یا مذي یا مني یا ودي، او مني خو دغه معروفه ده، او مذي هغه اوبو ته وایي چې کله انسان د شهوت خبرې کوي یا د شهوت کار کوي او د ده نه سپینې نرۍ اوبه لاړې شي او د دې پته هم نه لګي، اکثر د دې پته نه لګي. او ودي هغه اوبو ته وایي چې د میچازو سره ځي او هغه د بیمارۍ د لاسه ځي. نو دا مذي چې ده دا پلیته ده او د دې د وتو سره غسل نه لازمیږي او دس لازمیږي. او چې کله دا وځي نو ذکر او د ذکر خواوشا عورت دغه به وینځي او په پرتوک کې چې به کوم ځای باندې لګېدلي د شریعت اسانتیا ده چې په هغې باندې صرف اوبه ونوله بس پاک شو، لیکن انځلو ته او مږلو ته او نچوړولو ته دې ته ضرورت نشته، صرف اوبه په هغه ځای ونوله، ځکه چې دا ګرانه به شي که داسې شریعت ووایي چې پرتوک به نچوړی کې به ډوبی، ځکه چې دا مسله اکثر سړو ته راځي. نو په دې باندې دلیل علي بن ابي طالب روایت ته امام ابو داود رحمه الله راوړی وایي چې كنت رجلا مذا، وایي زه داسې سړی وم چې مزي به راباندې راتله ډېره او ډېره مزي راتله، دا د علامت د تیز شهوت. علي بن ابي طالب وایي چې ما ته هم دا مسله وه، فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري، نو ما نه چې به دا اوبه لاړې ما به غسل کوم، ملا یې راله ماته کړه په مخه غسل او غسل او غسل او غسل. بیا مې د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو یا یې څوک ولېږل چې د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو، نو رسول صلی الله علیه وسلم لا تفعل، داسې مه کوه، دې لپاره غسل لازم نه دی. نو څه به کوې؟ اذا رأيت المذي فاغسل ذکرک وتوضأ وضوءک، لاړې شي نو ذکر عورت او خوا شی وینځه او دې او دې سکر کې د سره پاره چې کې منظر پاره. بل روایت کې راځي سهل بن حنیف رضی الله روایت امام ابو داود امام ترمذی راوړی وایي چې كنت القى من المذي شده وعناء فكنت اكثر منه الغسل، وما باندې د مزید ډیره زیاته راتله ستړی کړم په مخه مې لامبل. ته هم دا مسله وه. ما رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم چې انما یجزئک من ذلك الوضوء، او دس کوه دغه کافي دی. بیا ورته وایي چې یا رسول الله کیف بما یصیب ثوبی من، یا رسول الله په کپړه چې کوم لګېدلي هغې سره څه وکړم؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم یکفیک ان تأخذ کفا من ماء فتنضح به ثوبک حيث ترى انه اصاب منه، په لاس کې به اوبه راوالې او په هغه ځای به یې ونولې کوم ځای چې تاته ښکاري چې په دې ځای باندې مذي لګېدلې ده. نو دا واضح دلیل دی که نه دی؟ الله سبحانه وتعالی موږ د حدیثونو سره ښه تعلق پیدا کړي. هره مسله قرآن او حدیث کې شته بتوفیق الله، او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي هر هغه خبره چې جنت ته تاسو نږدې کوي هغه مې تاسو ته بیانه کړې ده، او هر هغه خبره چې د جهنم ته نږدې کوي ګناه ده هغه مې درته هم بیان کړې ده. نو دین ښه واضح دی والحمدلله. د هغې نه بعد یو خور تپوس کړی دی چې کله زنانه لګي او خپل بچی پاکوي د ګندګۍ نه او د دې ګندګۍ سره لاس ولګي، نو د دې د لاس اودس ماتېږي او که نه؟ الجواب د ګندګۍ سره د لاس لګولو د دې د لاس اودس نه ماتېږي، خو صرف دومره دی چې دا لاس به پاکوي بس. لکه اوس داسې وایي چې یو ډاکټر دی او ټیسټ کوي د ډکو میچازو یا تشو میچازو او لاس یې د میچازو سره ولګېد او داسې مات شو، میچازو او لاس یې د میچازو سره ولګېد او داسې مات شو، نه او داسې نه مات شي، لاس به یې او داسې برابر. نو دا زنانه چې د بچو د ګندګۍ سره لاس ولګي نو د دې اودس نه ماتېږي، او داسې چې د هغه سره هغه صحیح دی والله اعلم. دا یو ورور تپوس کړی دی چې د هغه قصې مبارکې ته څه وایي کومه چې عبدالله بن المبارک رحمه الله ته نسبت کېږي، او په هغې کې د هغه زنانه واقعه ده چې هغې ټولو خبرې به په قرآن باندې کولې. نو دا واقعه صحیح ده او که نه؟ او داسې کار کول صحیح دی او که نه؟ الجواب دا قصه صرف د امام عبدالله بن المبارک نه نقل ډېرو ته نسبت کېږي، خو په صحیح سند سره دا ابن المبارک رحمه الله ته نه ده نسبت.
دغه نه دا نه ثابت دي کې صحیح روایت نشته لکه زه ته یو واقعه بیان کوم امام ابن عدي راوړی ده کامل کې ابو نعیم هم راوړی وي زه په عرفات کې ولاړم او یو زنانه روانه وه هغې دا خبره کوله چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له نو ما ته پته ولګېده چې دا ښځې نه لار خطا شوې ده نو خبره په قرآن کې وکړه چې څوک چې ګمراه شي بیا ګمراه وي یعنې مطلب چې لار ترې ورکه شي نو وایي زه د دغه نه راکوز شوم د خپلې سورلۍ نه وایي ما ورته وایي چې یا هذه ما قصتک ستا څه قصه ده وایي ما ته وایي چې ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وما په دې زړه کې چې دا به حروري خوارجو کې بینو دا به د عامو خبرو کې خبرې کول هم ناروا ګڼي نو ځکه د خوارجو تقوا د سر نه وړېدلي نو کېدای شي د خوارجو به دا مذهبي چې خبرې به بس کې قرآني آیاتو کې به کې ما ورته چې من أين أنت ته دلته څه کې د کوم ځای نه راغلې وایي چې سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ما ته پته لري چې فلسطین نه راغلی نو بیا مې بوتله هغه ځای ته کوم ځای کې چې فلسطین والا ناست وي بیا ورته ما وایي چې یا هذه بمن أصوت اواز چاته وکم وي ما ته وایي چې یا داود إنا جعلناك خلیفة في الأرض او بیا وایي چې یا زکریا إنا نبشرك بغلام او بیا وایي چې یا یحیی خذ الكتاب بقوة نو ما اواز کو داود ته او زکریا ته او یحیی ته نو درې رکان راغلي تر دې مورو وی چې هغوی پسې رالو نو ما ورته وایي چې دا ستاسو نه دا مور ورکه شوي چې 3 ورځو نه ورکه شوې نو چې څنګه د هغې سره ملاو شو نو امور دې زامنو ته ووایي چې اذهبوا بورقکم هذه الى المدینه پیسې ولور کړي چې دا ښار ته یوسئ په دې کې ماله خوراک راوړئ نو ما تپوس وکړو د هغوی نه ما لها لا تتکلم د دې به څه تنده راوړېدلی چې دا عامې خبرې نه کوي څه چل دی وی هغوی وی چې هذه أمنا دا زمون مور ده لم تتكلم منذ 30 سنة 30 کاله وشو چې دا عامې خبرې نه کوي دقه شان لیکي بل یو واقعه امام ابن حبان راوړی په روضة العقلاء کې پای کې اسماعي دا وایي چې زه ګرځېدم په شړ میدان کې نو یوه زنانه چې هغه بانډچي وه نو یوه زنانه چې هغه بانډچي وه هغه روانه یوازې ګرځېده وی ما ورته چې یا امت الجبار ته څه کې دلته وی ما ته وایي چې من یهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله چې څوک ګمراه کړي به څوک لار نه ښیي ما ته پته وي چې دې لار ورکه شوې وی ما ورته وایي چې راته ښکاري داسې چې لار د نه که څه ګډوډه شوې ده نو ویي چې ففهمناها سلیمان علیه السلام یې موږ په دې پوه کړو یې مطلب چې ته پوه شوې زما به خبره ورسېدې ما ورته وایي چې د کوم ځای راغلې وایي چې سبحان الذي اسرى بعبده آیت وي نو ما ورته دا وایي چې سید ته خو د قدس نه راغلی هغه موږ ته پته ولګي فلسطین د علاقونه خو خبرې ولې نه کوي ما ته وایي چې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید الله دا خبرې نوټ کوي ټول عقیدې کې زه لاړم تفصیل به ډېر شي دا ټول بې سنده او دویمه خبره که ثابت هم شي نو د دوی دا کار ناروا دی علماو دا فتوی ورکړي محققین علماو مشرانو چې قرآن د الله کلام دی د عبادت لپاره نازل کړی دی لپاره نه نازل کړی چې ته په عامو خبرو کې داسې وایي ها قرآن نه دلیل نیوه په یو خبره صحیح ده خو ته عام داسې وایه دا خو ته داسې خبرې په داسې پټ کړې چې هغه د هغه ځای نه دي لکه څنګه چې دغه زنانه ته ووایي استاد چا ته آواز وکړم هغه وایي چې یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض دې خبرې دې سره څه کار یا زکریا دې کې دې سره څه کار نو دا کار ناروا دی
او ډیرو کتابونو کې داسې واقعې راغلي او خصوصا امام ابن المبارک رحم الله ته د دې صحیح سند نه رسي والله اعلم. دا یو رور ته پوښتنه کړې چې موږ په دې کار باندې مشوره وکړه چې موږ به د جمعرات په ورځ راجمع کیږو، سورۃ یاسین به وایو په جمعات کې ټول د فلسطین دپاره او د بورما او د کشمیر او د دې کمزور خلکو دپاره دا کار صحیح دی او که نه؟ الجواب دا کار بدعت په شریعت کې دا نشتی چې ته سورۃ یاسین ووایې او د دې لپاره چې غریبانانو مرسته وشي. یو منګړت روایت ته یاسین لما قرئت له، یاسین د څه لپاره چې وایي هغه الله اسانوي، او دا د دې نه سره شته نه خپې شته دې خبرې. او دې باندې زموږ د خلک عادت دی ختم وله وکړي وایي چې څه خبرې ختم وله وکړي، قرضې دي په چا باندې ختم وله وکړي، یو سړی بیمار دی مور وله ختم وکړي سورۃ یاسین، واړه مراجمه کړي او ښځې مراجمه کړي، نو دا کار بې سند دی، په دې باندې څه دلیل نشته. دا یو خور ته پوښتنه کړې دی چې کله بانګ وویلی شي نو موږ په سر باندې لوپټه او صادر رواچو، دا کار صحیح دی او که بدعت دی؟ دیم ناشنا سوال کړی او ښکلی سوال کړی. الجواب او جواب به دې نه زیات ناشنا وي. جواب یې دا دی چې دا کار د دې په شریعت کې هیڅ اصل نشته او چې څوک یې د دیندارۍ د لاسه کوي بدعت کوي. په یو ذکر دا نه دي ثابت قرآن او حدیث کې، نه د صحابه کرامو نه د هغوی د بیبیانو نه چې کله بانګ ویلی کېږي نو د ښځې سر به صحیح ابه پټي نه. یعنی د دې ډېر خاص اهتمام کوي زموږ د زنانه، اکثر یې صادر مادر نه نو د ماشوم کپړه یا څه شی راولي هغه په سر واچوي، بانګ وی شروع نو د دې څه اصل نشته چې کله او ښځه به په سر باندې لوپټه چې لازم به سر پټ ساتي، دې باندې هېڅ دلیل نشته او نه څوک خویش. بلکې دې نه ته بله فایده وښیم د دې سره تړلی شوي چې زنانه کله قرآن وایي او د قرآن تلاوت کوي نو په دې ټیم کې په دې نه دي لازم چې دا به سر پټوي، په دې باندې څه دلیل نشته چې دا به د قرآن تلاوت کوي نو کلک صادر او لوپټه به یې اچولي. دا بس خبرې به تاسو ناشنا اورئ، د دې څه نه تاسو وایئ چې موږ اول پیر واورېدې او دا خو نوي نه دي، خو تا سره د دې علم نه و، نو هغه نوي درته زړې ښکاري او زړې درته نوي ښکاري. اوس زموږ زنانه په سر باندې لوپټه راواچي چې کله بانګ وایي. د صحابه کرامو دور کې د رسول صلی بیبیانو د صحابه کرامو بیبیانو دا کار نه دی کړی. اوس کوم یو نوی دی دا سر پټول نوی شو او نه پټول څه دی زوړ دی د رسول صلی د زمانې. نو په دې دواړو خبرو باندې څه دلیل نشته والله اعلم. دا ورور ته پوښتنه کړې دی چې مؤذن د جمعات اجازت نه کړي، دغه د اجازت نه بغیر بل سړی رامخکې شي اقامت کولی شي او که نه؟ الجواب دا بعض بې ادبه دي شي چې کله امام لږ لیټ شي نو یو خو ده ګړۍ ته به ګوري او څوک ټوخي کوي، څوک داسې ګوري، څوک اخوا ګوري، یعنې دغه 2-3 منټه په ده نه تېرېږي. نو بیا یو پکې داسې د ځان نه ځوان شیر جوړ کړی هغه رامخکې شي بټن ووهي اقامت شروع کړي. دا طریقه غلطه ده، دا طریقه غلطه ده. اقامت به هغه کس کوي چې چا بانګ ووایي او دغه کار عامه طریقه الحمدلله مسلمانانو په جوماتونو کې هم دقه ده. الا دا چې کله امام یا مؤذن اجازت ورکړي یو کس ته ټلیفون وکړي چې ته به اقامت وکړي، زه بهر ته وتم یا زما مرۍ خراب یا زه ستړی یم ته اقامت وکړي، هېڅ خبره نه کولی شي. خو داسې راتله بغیر اجازته دا ناروا کار دی، دا حق د مؤذن دی او د امام دی. بلکې دا خبره یې د ساتي د دې ډېر شوق هم مساتئ. د یو نیم سړي ډېر سخت شوق امامي مؤذن وي دی چې د زه ور مخکې شوی نه، چې کله امامي ټاکلی شوی او مؤذن یې بل کس له مخکې کېده نه دي په کار، الا دا چې هغوی اجازت ورکړي بیا صحیح ده، بغیر اجازت نشي مخکې کېدی. دا یو ورور سوال کړی دی چې
حجر اسماعیل کې دنه منصف فضیلت لري. حجر اسماعیل پیژنئ؟ کعبه سره منصف فضیلت لري. حجر اسماعیل پیژنئ؟ کعبه سره چې هغه دیوال دی چې حطې متم ویل کی. اول خدا خبره ساتي چې سبحان الله اکثر کتابونو کې او د بعض علماء په جواب دا حجر اسماعیل او دا نوم دي ته ویل غلط دي، ځکه چې اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام چې کوم کعبه جوړ کړه خو پوره وه، دا خو وروسته په قریش باندې خرچه کمه شوه، نو دا ځای پکې کوله او پرېښود. دې ټیم کې اسماعیل علیه السلام کوم ځای کې او څه تعلق دی د اسماعیل علیه السلام سره؟ خو دې خلک نسبت اسماعیل علیه السلام ته کوي. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې دا حجر نسبت اسماعیل علیه السلام ته دا غلط دی. د هغې نه بعد په کعبه کې دننه دې کې چې څوک مونځ کوي کعبه کې چې دننه مونځ کو نو دا مستحب کار دی. روایت کې دا راځي، امام ترمذي امام نسائی راوړی ان ادخل البيت فاصلي فيه، وی زما ډېر زړه کېدو چې زه دې کعبې ته ورننوځم او دننه پکې مونځ وکړم. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، رسول صلی الله علیه وسلم لاس نه ونیومه فادخلني في الحجر، او زه دغه حجر ته ورننویستم او ما ته وی چې صلي في الحجر، دلته مونځ وکړه اذا اردت دخول البيت فانما هو قطعه من البيت، دا یو ټوکړه د کعبې، دلته مونځ کوه. فان قومك اقتصروا حين بنوا الكعبه فاخرجوه من البيت، ستا قوم چې کله وی دا کعبه جوړوله نو پیسې ورسره پاکې او حلالې پیسې ورسره کمې شوې، نو دا ځای پکې دغه شان کوله او پرېښودی، نو دا هم د کعبې سره شمارلی کېږي. حاصل دا چې دې کې مونځ مستحب دی چې کله موقع میلاو شي بغیر د مسلمانانو د تنګولو نه. د بعضو سمه کشتي او پهلواني شروع کړي چې دې ځای کې 2 رکعته وکړي، نو دې ځای کې مونځ ښه طریقه ده، او مسلمان تنګول او هغه له دیکې ورکول دا ګناه ده. نو ګوره د هغې د لاسه دې ځان په یو ګناه کې واقع کړو، نو احتیاط پکار دی که چې د موقع ته میلاو شي اسانه مونځ کول پکې ښه کار دی. والله اعلم. څه لګول؟ رنګونه د څه لپاره تازه کېږي؟ د غم د لاسه؟ خو د غم نه بعد ګوره ضرور تپوس کوي چې یو کور کې واقعیت راشي د مرګ او بیا د هغه واقعې نه بعد په کور کې رنګونه منګونه او تیاری کوي د کور او صفایي او دغه کوي. که دا هغه ولې موږ ته پوښتنه تاسو ولې کوئ؟ هغه وایي هسې بس کوو. هسې کوه هېڅ خبره نه چې دې کور کې مړی شوی دی او دې کور کې دا شوي دي او دغه شوي دي او د دې اثرات یې خپل د هغې د لاسه بیا رنګونه نوي کې او د خاوره به وباسي په کوم ځای کې چې هغه لامبولی شوی دی او داسې به کې دا به کې دا ټول بې سنده او کمزوري خبرې دي. مړی چې به کور کې وشي د هغه ځای نه وویستی شو، خبره ختمه شوه، دا هېڅ اثرات نه لري او نه دی واپس راځي. د مشرانو خبره لږ ساعت مخکې وکړه، نو داسې به هم کېده چې خاص ورځې به وي، خاص ورځې به ټاکلې وي، په هغه ورځو به دا بوډۍ او دا مشرانې به لګیا وي، کورونه به پاکول چې تپوس به دې ولي وي هغه به نن راځي. نو هغه چې مړ شوی دی هغه خو قبر کې پروت دی، څنګه راځي؟ روح یې واپس راځي. نو چې راشي او کور په بد حال پروت وي نو بیا به هغه وایي چې دا څه چل شوی څه چل نه شوی. نو دا ټولې هغه عقیدې دي چې د هندوانو نه اخیستې شوي دي. د چا نه؟ هندوانو نه. او زموږ دا خلک پخوا دغه علاقو باندې د هندوانو مذهب پاتې شوی، نو هغه د هندوانو هغه رسمونه او رواجونه پکې اوس هم په ډېرو علاقو کې شته او په ډېرو خلکو کې شته. اکثر ګورې کوم رواجونه چې تاسو وګورئ که نه پخواني نه هغه شان رواجونه څوک کوي اوس؟ د هندوانې کوي، انډیا والا. نو دا د هغوی نه پاتې شوي دي. الله دې دا ختم کړي زموږ د دې خلکو نه. والله اعلم. ضرور تپوس کوي چې عامو حالاتو کې یو زنانه په کور کې دننه ګرځي او په سرې لوپټنې اچولي،
نو جواب په کور کې دنه که محارم هغه سړی چې په دې زنانه باندې حرام دي نو د هغوی په مخ کې ویښته ښکاره په دې زنانه باندې حرام دي نو د هغوی په مخ کې ویښته ښکاره کول داسې ګناه نه ده لکه پلار دی رور دی زوی دی خوری دی رواره دی نو که هغوی د دې ویښته ویني د دې راسه دا نه ګناهګاري او چې صرف خاوني کور کې نو بیا خو دې ته عام اجازت دی او چې محارمي نو ټول جسم به پټ ساتي صرف دا ویښته لاس خپې داسې دا ځایونه چې کوم ضروري دي او ښکاره کېږي د دې په لیدو کې څه حرج نشته او نه پې دا ګناهګاري او چې صرف خاوني په کور کې نو بیا که دا تنګې جامې او لنډې جامې او که هر څه کې هغه د خپله مرضي ده او چې کور کې دننه کله محارمي او هغوی ورته راغلي نو په دې سیټنګ کې به یې ویښته ښکاره کول نو قتل دا خو یو ګناه ده کفر خو نه دی او یو سړي ګناه وکړه که توبه یې ویستي او پښیمان یې به د خپل کار باندې بیا خو قصه ختمه شو او که دی بیا هم دغه قتل په فخر سره یادوي او دغه ګناه یادوي نو د ادب ورکولو دپاره د ده نه هجرت کول پکار دي او هجرت دې ته چې د سره تعلقات پرېږدي ناسته پاسه ورسره پرېږدي تا ورسره پرېښود ما هم پرېښود بل هم پرېښود نو ده ته احساس وشو چې زما دا کار څه دی غلط چې کله ورته دې احساس وشو بیا ورسره کښېنه پاسه او عام اوقاتو کې ورته نصیحت هم کوه والله اعلم سفر په دوران کې منځونه یو ځای کول د دې ته اجازت دی که د یو سړی چې کېدای شي زه ورسم ماسوته منزله بیا هم ډېره دوه منځونه یو ځای کولی شي ځکه چې د ته اجازت چې د هغه عام اجازت دی نو که دی دا دوه یو ځای کي نو ماسوته لمونځ د وشو دي یعنی فریضه ساقط شو او منځ وشو بیا په کولو ته ضرورت نشي چې خپل ځای ته ورسي او که دی وایي چې نه زه خپل ځای ته رسم هلته بیا د ماسوته لمونځ کومه دغه هم صحیح ده کولی شي والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد